د کندز ولایت د نظم او ښاري پراختیا کمیسیون د خپلو فعالیتونو په دوام د ښار هغه واټونه او سړکونه له پلورونکو پاک کړل چې د ښاریانو د تګ راتګ پر مخې غځېدلې لارې تړلې وې. بل لور ته بیا مسؤلین وایي په ښار کې یو شمېر هغه هټۍ هم وتړلې چې د دغه کمیسیون د کارکوونکو لخوا ورته له وړاندې خبرداری ورکړل شوی و، خو دوی بیا هم د نظم او ښاري پراختیا پر خلاف خپلو فعالیتونو ته دوام ورکاوه. هغه شیان چې پیاده روونو ته او عامو وګړو رفت آمد ته موانع او خنډ ایجادوي باید لرې کړي، چې لله الحمد هغه کومو کسانو چې دا د اطلاع مطابق ځان عیار کړی او هغه څخه مننه او قدردانۍ وشو، او هغه کومو کسانو چې د کمیسیون توصیو ته او د اطلاعیې د ښاروالۍ اطلاعیې ته پاملرنه نه وه کړې، د هغو د پیش برآمدونه له منځه یوړل شو. په ورته وخت کې ښاریان په دغه ولایت کې د نظم او ښاري پراختیا کمیسیون د کاري بهیر ستاینه کوي او له مسؤلینو غواړي چې دغه بهیر ته لا دوام ورکړي. په کندز ولایت کې د نظم او ښاري پراختیا بهیر په داسې حال کې پیل شوی چې د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو په ښار کې د سړکونو او پلي لارو له بندېدو شکایت کړی و.